سلام ګرانو لیدونکو پام راګرځوم د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته له مینې یوټیوب چینل څخه. مجاهد وایي هیڅ بهرنیو استخباراتو ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه ورکوو. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د روسیې د فدرالي استخباراتي ادارې هغه څرګندونې رد کړي چې ګواکې د امریکا او برټانیې استخباراتي ادارې د افغانستان یو شمېر مهمو ولایتو ته بیرته راګرځي. د روسیې د فدرالي امنیت ادارې مشر ویلي چې امریکایي او برټانیوي استخباراتي ادارې په پام کې لري چې د افغانستان څو مهمو ولایتونو ته بیرته ورشي. خو ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی د نړۍ له هیوادونو غواړي چې افغانستان د خپلو سیالیو مرکز ونه ګرځوي او کوښښ وکړي چې خپلې سیالۍ له افغانستانه بیرون وکړي. بلخوا ملا یعقوب هم ویلي چې هر هیواد کولی شي چې افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور ولري، خو نظامي او استخباراتي حضور یې قطعا د منلو نه. پاکستان د افغان کډوالو کورونه وران کړي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پلازمینې د پرمختیا ادارې د یو شمېر افغان کډوالو کورونه وران کړي دي. دا کورونه د ساینس او ټکنالوژۍ د ملي له ودانۍ سره نږدې او د اسلام آباد په مارګله ټاون کې ول. د پلازمینې د پرمختیا ادارې CDI د اکتوبر پر 12 په یوه خبرپاڼه کې لیکلي هغه کورونه او د څارویو فارمونه یې نړولي چې پکې افغانان په ناقانونه توګه اوسېدل. د ادارې دا نه دي ویلي چې څومره کورونه یې ړنګ کړي دي، خو بیان وایي د هغو عملیاتو په پایله کې چې تر 250 کاناله پورې ځمکه حکومت بیا ترلاسه کړې چې پکې به اوس د خلکو د اوسېدو قانوني ځایونه جوړیږي. یوه چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښوولو په شرط یې مشال راډیو ته وویل چې عملیات صرف د افغانانو پر ضد نه دي، بلکې مقصد یې د قبضه یا غصب شوي دولتي ځمکو خلاصول دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د افغانانو په ګډون ټول بې اسناده بهرنیانو ته د اکتوبر تر پای پورې د هېواد د پرېښودو امر کړی. پښتین وایي پاکستاني چارواکو د هرات زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو مخه نیولې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پنجشنبې په ورځ خبر ورکړ چې پاکستاني چارواکو د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستې راټولولو لپاره د ډلې د کمپاین مخه نیولې ده. هغه د پاکستان پر حکومت نیوکه وکړه چې د پښتنو د انساني خواخوږۍ مخه نیسي. ښاغلی پښتین د پاکستان یو له هغه بانفوذه مشرانو څخه دی چې په قبایلي سیمو کې په ځلونو د ناقانونه وژنو او تښتونو له امله د دغه هیواد پر حکومت او پوځ نیوکې او لاریونونه کړي دي. ښاغلي پښتین د پنجشنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د پښتون ژغورنې غورځنګ خیبر پښتونخوا کې د هرات له زلزله ځپلو سره د خواخوږۍ په موخه د مرستو راټولولو خیمې لومړی په کوټه کې ودرولې، خو پاکستاني چارواکو د دغه کار اجازه ورنه کړه. هغه زیاته کړه پښتانه دومره محکوم دي چې ان د انساني همدردۍ اجازه هم نه لري. روسیه وایي افغانستان کې د ټولګډون حکومت د نشتون له امله خواشیني یو. له اناتولو خبري اژانس سره په مرکه کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي یو ځل بیا په افغانستان کې د یوه ټولګډون حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی. ویلي دي چې مسکو په دغه هیواد کې د سیاسي جوړښت د نشتون له امله اندېښمن دی. زمیر کابلوف زیاته کړه چې طالبان د رسمیت پیژندنې غوښتونکي دي، خو دوی باید د نړیوالې ټولنې غوښتنې پوره کړي چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او د بشري حقونو او ښځو حقونو ته درناوی وکړي. نوموړي یو ځل بیا ټینګار کړی چې د طالبانو سره اړیکې د دوی د رسمیت پیژندنې په معنا. د اسرائیل په بریدونو کې 1530 فلسطینیان وژل شوي. د غزې د روغتیا وزارت اعلان کړی چې د شنبې ورځې راهیسې د اسرائیل په هوایي بریدونو کې د 1500 ماشومانو او 200 ښځو په ګډون لږ تر لږه 1530 فلسطینیان وژل شوي او 6612 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې اسرائیل وایي په 6 ورځو کې د غزې پر ترانګه 6000 بمونه غورځولي دي. په همدې حال کې د کان دولتي خبري شبکې راپور ورکړ د حماس په بریدونو کې لږ تر لږه 1300 اسرائیلیان وژل شوي او 3300 نور ټپیان شوي چې له دې ډلې د 350 کسانو ټپونه ژور دي. اسرائیل د حماس د ځپلو لپاره د خپلو بریدونو ته دوام ورکړی او داسې ښکاري چې دغه د کلابندۍ لاندې ګڼ میشتې سیمو ته به ځمکني سرتیري واستوي. له دې سره د غزې ترانګې ته د یو بشري دهلیز د پرانیستلو او د سولې د منځګړیتوب وړاندیزونه زیات شوي دي.
یوې نسبتا شدیدې زلزلې نن سهار د بغلان جنوبي سیمې ولړزولې. د امریکا د جیولوژۍ سروې ادارې په یو بیان کې ویلي د دې زلزلې قدرت د ریختر په کچه 4.9 درجې و. د دې ادارې د راپور له مخې د زلزلې مرکز بغلان د جنوب په 8 کیلومترۍ کې د ځمکې په 10 کیلومتره ژور تل کې و. دا په روانه اونۍ کې په افغانستان کې درېیمه زلزله د شنبې په ورځ یوې زورورې زلزلې چې شدت یې 6.3 درجې و د هېواد لویدیځې سیمې ولړزولې. په دې سیمه کې د چهارشنبې په ورځ بیا په همدې کچه سخته زلزله وشوه چې دواړو زلزلو زرګونه کسان مړه او ټپیان کړل. تر اوسه د نننۍ زلزلې د تلفاتو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. پر پاکستان د بشري حقونو د څار ډلې غږ. د افغان کډوالو جبري ویستل به مو له نړیوالو کنوانسیونونو سرغړونه وګڼل شي. د بشري حقونو د څار ډلې په یو اعلامیه کې ویلي د پاکستاني چارواکو له لوري د روانې میاشتې تر پایه د بې اسنادو کډوالو د وتلو اعلان د دې سبب شوی چې پولیس له افغان کډوالو سره تاوتریخوالی او بد چلند زیات کړي. د دې سازمان د اسیا د برخې مرستیالې پټریشیا کافسمن ویلي په داسې حال کې چې درېمګړیو هیوادونو ته د افغانانو د لیږدولو پروسه ورو پر مخ سي، په پاکستان کې ډیره افغان کډوال افغانستان ته ستنول کېدو په صورت کې د طالبانو لوري د ځورول کېدو له خطر سره مخامخ کېدای شي. ورسره د یوه انساني بحران خطر هم شته. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لویې کمیشنرۍ پر اساس تر روانې میلادي میاشتې پورې په پاکستان کې د افغان کډوالو شمېر 3,700,000 دی چې د هغو له منځه 200,000 د طالبانو له واک تر رسېدو وروسته پاکستان ته کډوال شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان په اعلامیه کې ویل شوي د هغو افغانانو په منځ کې چې په وروستیو 2 کلونو کې پاکستان ته تللي دي اکثره هڅه کوي چې له پاکستان څخه امریکا، کاناډا، جرمني او نورو هیوادونو ته لاړ شي او تر اوسه د دوی له منځه 200,000 هم تللي دي. د میرمن کاسمن په اعلامیه کې همداراز راغلي د افغان کډوالو جبري او ډلهییز ایستل ممکن د نړیوالو اصولو د سرغړونې او شکنجې خلاف د ملګرو ملتونو د کنوانسیون د یوه لاسلیک کوونکي په توګه د پاکستان لوري د خپلو ژمنو د ماتېدو په معنا وګڼل شي. روسي ځینو ځواکونو په 4 ساعتونو کې د اوکراین جنوب 100 ځلې بمبار کړه. روسي ځواکونو په تېرو 4 ساعتونو کې د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې 100 ځلې بمباري کړې ده. د دې سیمې والي الیکساندر پروکویدن نن سهار وویل د بمباریو په پایله کې 2 کسان وژل شوي دي، یو ماشوم په ګډون 6 تنه ټپیان شوي او ملکي او صنعتي تاسیسات ویجاړ شوي دي. د پروکویدن په وینا روسي ځواکونو په دې عملیاتو کې له ډرونونو، ګراد ډوله توغندیو، توپونو او هوانونو څخه کار واخیست. خرسون چې د اوکراین پوځ یې یو شمېر سیمې نږدې 1 کال مخکې له روسیې څخه بیرته ونیولې، په منظم ډول د دنیپر سیند له بلې غاړې د روسیې ځواکونو له خوا ویشتل. قدرمنو کتونکو، دا د نن ورځې تر دې مهاله تازه مهم دقیق او وروستي خبرونه تر بیا نورو مهمو خبرونو راپورونو چې زه ستاسې درنه حضور ته در حاضرېږم په الله مو سپارم. د الله په امان.